د پښتنو د ازادۍ د لارې غازیان او ملي مبارزین. امیرالملوک د امان الملوک زوی د شمالي پښتونستان د چترال نومیالی او په ازادۍ مین غازي د برتانوي استعمارګرو پر ضد د جهاد اعلان وکړ او د اوږدې جګړې او مبارزې په بهیر کې چې د چترال والي نظام الملک ووژل شو، له هغه وروسته د خلکو په غوښتنه امیرالملوک د چترال د مهتر په توګه وټاکل شو. د ده ټاکنې د انګریزانو مخالفت راوپاروه او د چترال د محلي حکومت په کورنیو چارو کې لاسوهنه پیل کړه او په دې پلمه چې په چترال کې برتانوي افسران کلابند دي، د ګلګت او مستوج له لارې په چترال پوځي یرغل وکړ. د 1895 کال په شاوخوا کې امیرالملوک د چترال په کلا کې د انګریزانو لخوا کلابند شو او له یوې تودې جګړې وروسته اسیر شو او د یوه سیاسي بندي په توګه یې مدراس ته تبعید او 45 کاله نظربند په مدراس وساتل شو. په پای کې د پښتنو د ازادۍ په ارمان په 1924 کال وفات شو. جنازه یې ډیره موده وروسته چترال ته یوړل شوه او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو، خو تر مړینې برتانوي استعمارګرو ته تسلیم نه شو. دغه نومیالی ازادي غوښتونکی د خپلو خاطراتو په یاداشت کې لیکلي دي: د غلامۍ له ژوند څخه د سیاسي قید عمر او تورو اوبو د مدراس توره اوبه ته رسېدل ډېر ښه دي، نه دا چې په خپل کور کې د نورو غلام وي.